اوس د پوهان ډاکټر وجانا ظریف سره هیله کوم چې راشي. درانو خویندو ورونو سلام. زما د مقالې عنوان یا موضوع په تاریخي پیښو مخصوصا د افغانستان په تیرو حالاتو رڼا اچول دي. ما ډېرې د دوستانو ویناوې واورېدلې او په هغو کې ډېر موضوعات چې ما غوښتل چې پرې ورباندې خبرې وکړم هغه دلته یاد شوې او نورو دوستانو ورباندې رڼا واچوله. لیکن په تاریخي لحاظ د په مختلفو پیښو باندې رڼا اچول یا په تاریخي پیښو تاریخي حالت باندې رڼا اچول ډېر وخت اړتیا لري او ډېر وخت غواړي. لیکن د څېړنې او بحث لپاره دومره وخت نشته او بهتره ده چې په لنډو څو نقطو باندې اکتفا وشي. د افغانستان په لرغوني تاریخي سرحدونو کې یو وخت د امونه او بل وخت د سیر دریاب نه او د په شمال کې او د ارال د بحیرې نه تر سپینې بحیرې پورې سرحد و. په غرب کې ځینې وختونه د مدترانې د بحیرې پورې او ځینې وختونه د پارس د حلیج پورې رسیدل. تاسو به څوک به پوښتنه کولی شي چې دا کوم وخت و او د چا په وخت کې. همدارنګه په جنوب کې د لوی خوړ یا د سیند د رود پورې رسیدل. په شرق کې د ستلج او یا د سیندخوا په سیمې پورې د افغانستان سرحد و. په غرب کې په شرق کې هم همدارنګه لکه مې چې یاده کړه سیندخوا او د ستلج د سیم جنوبي غاړې وې. دغو پولو ته استعماري هیوادونو په زور دسیسو ټګیو دویشنو ډیر تغییر ورکړی او افغان یا پښتانه یې په زیاتو او خورا ناوړو شخړو ستونزو او بخلو اخته کړي دي چې تر اوسه دوام لري. د پښتنو ځای او ټاټوبی په ډیرو آثارو کې ډیر ښکلی ښایسته او د دنیا د خورا خوږې میوو پریمانه او غوره درنګونو او معدنیاتو او ډیر ارزښتناکه قیمتي ډبرو ځای بلل شوی دی چې مخصوصا ډیره زیاته رڼا ورباندې مارکو پولو اچوي. افغانستان په تاریخي لحاظ په ډیرو لرغونو آثارو کې یاد شوی دی. دغسې نه دی چې دا نومونه د افغانستان نوي دي بلکې په ډیرو لرغونو آثارو کې نوم یاد شوی دی لکه ریګویدا، لکه د ګلګامش اثر، لکه اوستا یا غټ پوستک او همدارنګه هیرودوت، دیودور او نورو اثارو کې د دوی د قوم نومونه او د دوی کارنامې په ګوته شوي دي. او همدارنګه په میخي لیکدودونو کې زیاتې اشارې ورته شوي دي. لکه چې دلته اشاره ورته وشوه د هخامنشیانو په دوره کې هخامنشیان په خپله ځان داریوس په خپله یو ډبرلیک کې لیکي چې د دوی د افغانستان د پختزي یا د بلخ څخه دي. د نوم اصل نوم سپین او د پلار نوم یې ویشتاسپا یاد شوی دی. د نوم سپین، د پلار نوم یې ویشتاسپا او د تخلص یې دریاوس دی یا لوی دریاب. نو ځنې دا تاریخي پیښې څرګندوي چې ځینې نومونه ورو ورو بدل شوي دي یا موږ ورسره اشنا نه یو، زموږ د یاده وتلي دي یا زموږ نه هیر کړ شوي دي. د پښتنو په هکله کسینوفون او نورو په خپلو اثارو کې دوی میناپال، دودپال، میلماپال، پتیال
او پتمن زیارکش او میړني وګړي ښودلي دي. الفنسټن په خپل اثر کې لیکي چې پښتانه د خپلو په خپلواکۍ مین د دوستانو سره رښتینی پرتمن پر خپلوانو او پلاویانو مهربان دي. او پلیچر ورزیاتوي چې ډیر امکان لري چې افغانان د نړۍ تر ټولو میلمه پاله خلک وي. توربون هم دغه یادونې تایید کوي او ورزیاتوي چې دوی نه یوازې میلمه پاله بلکې رښتینی د زورکارۍ، رشوت او خیانت پر ضد وګړي دي. د پښتنو او افغانانو یا د افغانانو د تاریخي کړنو یا آثارو دپاره ځینې مهمې یادونې د دوی په دیني، ټولنیزې، پوهنیزې، هنري او کلتوري چارو او کارونو کې څرګندېدای شي. لکه چې ورته اشاره وشوه، په تاریخي آثارو کې د پوهې او هنر لیوال، میناوال، زیرک او هوښیار وګړي بلل شوي دي. دوی ډېر پخوا راهیسې د وحدانیت د فلسفې پلویان او پرې باور او عقیده لري او دوی د پوهې او هنر په ودې او انکشاف کې مهمه ونډه لرلې ده چې له دې کبله پښتونځي ته په تاریخي آثارو کې د مخه د علم او هنر ګنبده، د ښارونو مور او د لوړو بیرغونو ښکلی ښار او د تمدن زانګو بلل شوې یا یاده شوې ده. میردال زیاتوي د دینونو لویې برخې په بلخ کې منځته راغلي دي چې وروسته یې هندي کلتورونو، ساساني کلتور او هم یې یهودي او عیسوي نړۍ تر اغیزې لاندې راغلي. بلخ د یووالي ټکی، ډګر او مرکز و. پښتونځای د داتا یا دود او قانون چې د داتا یا دود په دود پورې یا په قانون پورې ته ویل کېده. دود تر اوسه پورې په پښتنو کې تر اوسه هم د دود یا داتا په شکل موجود دی او دوی ته لومړي قانونمندان یا لومړي قانون وضع کوونکي ویل کېدل او دوی د قانون ډیر مراعات کولو. په لوبو کښې د دوی د اولمپیا د لوبو مؤسس بلل کېږي چې د اولمپیا د لوبو سره د پښتزي یا پښتونځي د لوبو توپیر په دې کې و چې په پښتونځي کې آزادو خلکو په اولمپیا کې یوازې آزادو هیلینیانو برخه اخیستی شوه. حال دا چې د پښتزي یا پښتونځي په لوبو کې هر چا آزاده برخه اخیستلی شوه، هر چا ته پکې برخه اخیستل آزاد و او په اولمپیا کې په سر کې یوازې آزادو ښځو او مریانو ته د ګډون اجازه نه وه. همدارنګه د لومړی مصنوعي کره یا ګلوبوس چې د طول البلد او عرض البلد کرښې ورباندې ایستل شوې وې او عمده مرکز یې غزني ښودل شوی دی، هغه په افغانستان کې منځته راغلی دی چې څرګندوي چې افغانانو په علمي چارو کې مهم رول درلوده. همداسې همیشه بې سواده یا وروسته پاتې نه وو لکه چې په دوی باندې ځینې خلک تورونه لګوي او یا ورته بد وایي. همداسې اوسني انګلیسي توري چې مونږ ډېر کسان یې انګلیسي توري بولي، په حقیقت کې د ګاڼک لخوا، ګاڼک پوه ته وایي، ریاضیدان ته وایي، د ګاڼه نه اخیست شوی دی. د لومړي ځل دپاره یې بغداد ته دا توري وړي او د هغه ځای نه بیا ټولې دنیا ته خپاره شوي دي.